که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو ریپ ټیکسټ او مرج ان مرج یا مرج ان سنټر ته راځو. ریپ ټیکسټ مثال که تاسو په یو سل کې یو متن لیک کړی وي، په یو سل کې غواړئ چې په همدې یو سل کې راشي، لکه دا دلته کورس سبجیکټ لیکل شوي دي، مثال دا دې سلس نه دې خوا راغلی. غواړئ تاسو مثال په یو سلس کې دا راشي، نو دې باندې اول دا کلیک کوئ او بیا راشئ سلیکټ یې کوئ، اول یې سلیکټ کوئ، بیا راشئ ورته چې ریپ ټیکسټ مثال دا به په همدې یو سل کې برابر کړي. که چېرته تاسو مثال دا لږ اندازه یې لویه کوئ، نو دا ګورئ مثال دا بیرته دا اس به مو سره یوځای شي. نو دا چې دی ریپ ټیکسټ. که چېرته بیا ورته چې ریپ ټیکسټ مثال د ریپ نه ټیکسټ نه به وځي، نو دا چې ریپ ټیکسټ. راځو اوس مرج ته. مرج مثال دا ټایټل دی، دلته مثال په ای 1 کې لیکل شوی دی، مثال دا باید د دې ټیبل په سر باندې راشي. کله چې په سر باندې موږ دلته راوړو ورته چې مرج ان سنټر، مثال دا ټولې خانې چې شوې مرج شوې، مثال همدا شان دلته راځو ورته چې مرج ان سنټر دا مرج شو. مثال په دریم ټیبل ته راځو دې ته ورته مرج ان سنټر دا چې شو مرج شو. خو په دې کې یو مشکل دا ده چې کله چې تاسو مثال د خبرې یو کالم سلیکټ کوئ د فورمولې دپاره چې څنګه یو فورموله یا فنکشن امپلیمنټ کوئ په دې کالم باندې تر اخره پورې، نو دا بیا هغه یو کالم نه سلیکټ کېږي. که دلته موږ راشو ګورئ مثال دلته مرج دی، دیزې پورې صحیح راغی. که دلته راشو دا مثال ټول ټیبل یې سلیکټ کوئ، دلته وګورئ په دې شکل سره. که لاندې راشي مثال ګورئ په دغه شکل سره ټول سلیکټ کېږي. خو د دې دپاره چې مثال تاسو دغه نه شي د کالمونه سره مرج یو ځای نه شي، مثال دا که څو کالمه دي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته کالمه سره یو ځای شوي دي. کوم ځای نه د ای نه تر ایچ پورې دا یو سل، یعنې تاسو ورته ویلی شئ چې یو سل شو یا یو مرج سره ټول سره جاین شو، یو ځای شو. اوس راځو ګورو دلته مثال دا ټول یو خانه شوه. اوس دا سلیکټ کوو، د دې نه دا کله چې دا سلیکټ کوو ورته راځو مثال دا لانچ بټنه، مثال الاینمنټ لانچ بټنه چې دا مثال دا ډیالوګ باکس را څرګندوي. الاینمنټ دلته مثال ورته نیسو چې سنټر اکراس سلیکشن، مثال دا به ونیسو اوکې به کړو. مثال دا دلته ماینس ته راغی، ورپسې دا نیسو او ورته چې سنټر اکراس سلیکشن. راځو دا لانچ بټن باندې الاینمنټ لانچ بټن باندې کلیک کوو، مثال راځو ورته دلته مثال سنټر اکراس سلیکشن دا به موږ داسې کړو. بیا به دلته راشو ورته چې لانچ بټن به کلیک کوو، ورته چې سنټر اکراس بټن مثال په دې شکل سره. که دلته اوس وګورو په دې کې مثال په دې کې موږ ویلی چې کله چې موږ د یو کالم سلیکټ کوو نو د دې نه شروع کړو لاندې راځو، نو دا کالم ګوره دلته ټول سلیکټ کېږي. خو په دې کې بیا د دې ښه والی دا دی ګوره چې کوم کالم سلیکټ کوې هماغه کالم سلیکټ کېږي، یعنې دا مرج کېږي نه. دلته ګوره هر خانه چې ده هماغه خپله خانه ده، نو په دې کولی شئ چې مثال په دې شکل سره دغه کوئ. اوس راځو دلته مرج ته راځو. مرج مثال دلته دا خانې مرج کوي، یا بعض ځایونو کې کیدای شي مثال جنډر یو شی لیکئ، مثال دلته دا دی ورته چې یا دلته راځو ورته چې سیریل نمبر لیکو، چې سیریل نمبر او بیا لیکو چې مثال نیم لیکو نیم او بیا دلته لیکو چې مثال جنډر. کله چې جنډر ولیکو دا یو مثال زه تاسو درکوم، نور تاسو کولی شئ چې مثال په دې شکل سره وکاروئ. اوس ورته وایم چې میل او دې خوا ته راځم ورته وایم چې فیمیل دا ولیکه. اوس مثال دا موږ باید څنګه منظم کړو؟ ګوره که مثال دا ګوره دا ټول باید سنټر کې او دغه یې پوه شئ، نو سنټر کې ټول په مثال منظم راشي. کله چې منظم راشي نو دې ته موږ راځو. اوس مثال دا سلیکټ کوو په دې شکل سره، دا دوه خانې هم سلیکټ کړئ، دا دوه سیل هم سلیکټ کړه. راځو ورته چې مرج سیل، دلته چې شو مرج سیل، یا په دې باندې کلیک کوو. دلته راځو ورته چې رایټ کلیک کوو، پې ګورو چې مثال په دې ځای کې مرج سیل پیدا کوو، چې مرج سیل په دې کې شته که نشته دی. په دې کې مرج سیل دلته فارمت سیل دی، په فارمت سیل کې مثال راځو
دلته ورته چې مرج سل دا ګورئ مثال مرج سل په دې کې څه ده مرج سل دا په دې شکل مرج شو دلته نیسو دا نیسو په دې شکل سره بیا ورته وایو چې بیا راځو دلته ورته چې مرج سل نو دا څه شو مرج سل مونږ وویل چې یو هم راپ وویلی مثال لیکو چې this is my rap text مونږ یو وویل چې rap text مثال کله چې rap کلیک کوو مثال دا په دې کې یو ځای کېږي بیرته چې rap کلیک کوو مثال په دې سل کې برابرۍ فټ کوي که په 2 لاینو کې راځي که په 3 لاینو کې راځي که په 4 لاینو کې راځي نو دا په دې کې مونږ فټ کوو کله چې فټ شوه او راځو بیرته ورته چې rap text مثال دا لرې کېږي rap text لرې شو اوس یو بل دی چې مثال هغې ته وایي shrunk to cell مثال دلته ګورئ مثال shrunk to fit دلته مثال shrunk to fit دا چې دی په همدې یو سل کې راوړي خو د دې متن چې دی دا ټکس یې وړوکی کوي مثال دلته راځي ورته shrunk to fit مثال دا همدغه متن دی ګورئ خو په دې سل کې یو ځای که سره او برابر که فټ که مثال دا د دې نه بیرته لرې کوي ورته چې اوکې بیرته په همغه خپل حالت باندې دا چې څنګه تاسو کولی شئ مثال چې مختلف سیلز دلته سیلز سلیکټ کوئ او راشئ ورته چې مرج د دې نه مرج کوي په دې شکل سره او یا مثال داسې را باندې سلیکټ کوي 2 را سلیکټ کوي 3 را سلیکټ کوي او ورته چې مرج سیل په دې شکل سره اوس که دا مو مرج خو کړو په دې خو پوه شئ چې څنګه مرج کوئ اوس راځو چې ان مرج بیرته خپل هغه حالت ته راوړو ورته چې ان مرج ګورئ بیرته خپل حالت ته راغی که داسې لیکو ورته چې ان مرج بیرته خپل حالت ته راغی که داسې لیکو ورته چې ان مرج بیرته خپل حالت ته راغی که ورته چې مرج دا دواړه خانې به سره یو ځای کړي نو دا چې مرج او ان مرج موږ په rap text مرج ان مرج او shrunk to fit باندې کار وکړو دلته په دې درس مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ